تاریخ سره وسیړو مطالعه کړو اکثرا پښتنو مشرانو د خپل بقا په خاطر د خپل څوکۍ واک او قدرت ساتلو په خاطر لومړنی کار یې کړی د پښتنو په حق حقوقو باندې پخې خېده او پردوی د وردانګلي او چپړوسي پیل کړی ده او دا په داسې حال کې چې د پښتنو په مټو د پښتنو په قربانیو د وزیران سي رئیسان سي ولسمشران سي پاچایان سي امیران سي لوړ چوکۍ ته سي ورسیږي به اتومات تغییر کوي د دې څخه اتومات یو مليګرا شخصیت جوړ شي به د خپل مليګرای د اثبات په خاطر لومړنی کار ځکه خپل قام ټکوي او پښتون بیچاره ټکوي هغه ته بیا حقوق نه ورکوي سنور ته د سی وخی سګوره ز خپل قام قصه کنه تاسو سره مين لرم ته زما وروري او متاسفانه طالبانو هم دا لاره غوړه کړې زموږ او تاسو خورجان مریم مارخیل صاحب د پښتو اریزي سره برلین جرمني سفارت ورغلی ده الته سي د سفارت مسولینو غټ لونګي په سر وسیل لیدل چې دا پښتو اریزه ده ولاړه سه پارچي باندې ولي کوي بیرته راسه د نور خراسانانو په مخ کې په شرمونه شرمول ده او دا ایواز په برلین سفارت کې دا ټول ځانو کې سوي دغه مسولین سي پښتانه ګوري د په خاطر ځان مليګرا وخی ځان سم وخی ځان نګدي وخی دغه لندغه ته لومړنۍ کار څه کوي پښتون به عزت کوي زوزه موږ متاسفان نه موږ پلان کوي نو هغه پښتون په شرمونه شرمي او دوی ته خوشامد کوي دوی ته ځان سکنه کی سمون خو ډیر خلک نور په موږ باندې لارین ونی سي موږ خو ډیر باعزت خلک موږ خو خپل پښتون په شرمونه شرمو خپل قانون په شرمونه شرمو خپل تاریخ په شرمونه شرمو خپل ارزښت په شرمونه شرمو موږ بيخي د پښتو نو په شرمونه شرمو خو تاسو لنډغر اوس منګه وروره ګوله قبول کوي او منګ ته مشروعیت راکړي افسوس تاسو په حال افسوس تاسو په اسلامیت اقل عدالت وکړي که پښتو ته خدمت نه کوي عدالت خو وکړي کنه ولی پښتو د انسانانو ژبه نه ده زي سبب وایم خدای تاسو ته هدایت ورکړي